دي ځوانان دي ټولو ته د زړه له تله نه السلام علیکم. او ګلونو ځوانانو خبرې به مشرانو هم کړي وي او ځوانانو به هم کړي وي. هر چا یو خپل سوچ دی، فکر دی، څه د نن کوم خال راغوټه شوي دي او دا څه یو مقصد دپاره راغوټه شوي دي، دا څه یو خوان دپاره نه دي راغوټه شوي او دا د یو سړي یا د یو فرد خلاف نه دي راغوټه شوي، دا خپل حقوقو دپاره راغوټه شوي دي. ګلونو ځوانانو شکر الحمدلله الله پاک مو مسلمانان پیدا کړي یم، بیا د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړي یم، بیا الحمدلله پښتانه یو، بیا قبایل یو، بیا ورګزي یو، په دې باندې فخر کوم. خو موږ ډېر بدبخته او ډېر بې اتفاقه خلک یو. چې کومو خلکو اتفاق نه وي، د کومو خلکو خپل منځ کې اتحاد نه وي، هغو سره بیا دغه ظلمونه جبرونه کېږي. یو طرف نه یو عذاب مو باندې راغلی دی که تاسو کسو اپر باندې د دهشتګردي والا چې هغه سړی مو پېژنم نه و په روډ باندې ودار دی، خلکو نه دا تپوس کي، مونږ نه دا تپوس کي ته چېرته نه راغلی او چېرته څې. لکه دا موږ دپاره ډېره د افسوس خبره دی. اول بیا هم لږه ګزاره کي دا څه وخت مخکې پنجابی ودار و یا پولیس ودار و یا اف سی ودار وه، خو اردي به چولي او موږ به یې څه سرکار دی. مو مجبوري و مو ورته ټیکس ورکول، څه مو څوکیدار مو ته ودار دی، که د مو عزت کي که مو بېعزتي کي دا د مو مجبوري دی. خو اوس دومره بدقسمتي راغلې دی چې چېرته پوډریان دي، چېرته ایسمار دي، چېرته چرسیان دي، دونه یې موږ ته یو لښکر جوړ کړی دی او په روډ یې ودرولي دي. او ما نه تپوس کي د ما د خاورې سپینګیري نه تپوس کي، ما د مالک نه تپوس کي، ما نه تپوس کي چې ته چېرته نه راغلی او چېرته سې. د پوډري بچیه زه تا نه اوس دینه بعد تپوس کوم چې دې خاورې باندې ته چا دي چې پوس باندې ودرولی دی او ته څوک یې؟ ته ما ته جواب راکړه، زه تا ته جوابدین یم. خو دا خبره زه کمانډینټ صاحب او کارنیل صاحب ته کوم چې کولې مې واوره، غوږونه کلاو کا. که ته ځان ذمهوار ګڼې، ته ځان مشر ګڼې، ته ځان ریاست ګڼې، ته ځان قانون ګڼې او په دې باندې اف سی ملیشه آرمي پولیس وداره، او که ته بیا ځان ذمهوار نه ګڼې، ته یې څه دا ډیوټي د ما نه دی، نو نن ما ته لیکلي راکړه، بیا ما دوره زور د اورکزي شته، د لښکریان و د دهشتګرد په 3 غنټو کې درته دې اورکزي نه وباسم، انشاءالله په چیلنج یې وباسم. نن د کمانډینټ او ډي سی ډي پي او کولیان واوري، د لیکل د ما ته راکړي، دا خبره ما ته په کولیان ګراونډ باندې وکړي چې دا اورکزی او دا وطن څه نشم ساتی. دې وطن نه دې خاورې نه ما انګریز وخلی، برطانیا مو خلیلې، سیک مو وخلی، او دا 2-3 پوډریان یا دا 2-3 ویښتواله دا به زه نه وباسم، بیا به بنګړي ځان ته واچوم مړه، بیا به زه بنګړي واچوم. یاره ته څوک یې چې ته ما نه تپوس کې پوډري بچیه چې ته کوم ځای نه راغلی او چېرته ځې و تا ګاډي کاغذ شته او که نشته، تا د پلار کاغذ هم نشته، ته د ما د ګاډي کاغذ تپوسونه کوې مړه. که تا د پلار کاغذ دی تا په روډ باندې څه کولو ودرېدې، څه نه روډ شته، نه تنخوا شته، نه ډیوټي شته، همداسې چا په کرایه راوستلی په روډ یې ودرولې. خو که زه د تا عزت کم، د تا قدر کم، صرف د پښتونولي په واجر کم. ما د قام بچی زړه در باندې زیرېږي که ته څه سر ماتې که نه 500 روپیو دپاره، نو زه څه شهادت دپاره سر ماتم، تا نه به د خپل شهادت والا او د خپل سر ماتېدل په ویر شي او که زه در سیامتي راووتم. بل طرف نه په بل روډ باندې ما ته طالب ودرولی دی او پاته یې نشته چې د کومې خاورې بچی دی. د نه تپوس کي څه کوم ځای نه راغلی او چېرته څې. او خدای ظالمه ته یې څوک حق ته مو کېږي چې تا نه زه تپوس وکړم چې ته یې څوک کوم ځای نه راغلی. خو که زه نن طالب سې اصلا نه راخلم یا په لښکر سې نه راخلم یا دې ظالمانو جابرانو سې نه راخلم، دا ما مخته یک یو شعر چاهین و قانون دی. ریاست مو قادر کو ویریږو ونه نه، انډیا او روس او برطانیا نه غټ ریاست نه لري، هغه ریاست یې مو والي هغو ریاست ورته مو شکست ورکړی دی. او بعضې ځوانان ځان نه دا تامه لنډي چې ما د اورکزي تاریخ نشته دی، ما پلار نیکه څه بهادري نه لري کړې. ای ظالمه د تا تاریخ په برطانیا کې یوست دی، ای ظالمه د تا تاریخ په انډیا کې یوست دی، ای ظالمه د تا تاریخ بعضې برطانیا د سیک کمیونټي بچي په کتاب کې لیکلی دی او ته دومره ویرېږې ته یې زما د پلار نیکه تاریخ نشته. دی برطانیا په ټوله پښتونخوا باندې او په ټوله دنیا باندې راج وکړ دی سیک.
دا سیک راغله په ټولو علاقې باندې قوزه واچوله واخې ته ما ته تا که څه په ورکزو کې د سیک والا کیلا او د برطانیا والا قوزه ولې څه د دې خاورې مشران ننګیلي وو غیرتي وو هڅه کله دا ورکزو خاورې ته رانوتو په یوې ورځې باندې اورکزي او فریدي 15,000 شهیدان شو خو برطانیا ته شکست ورکړ نن د ما والا شکست برطانیا څخه په برطانیا کې اخري و ته د دوه لښکریان دې دا نشي سموي زم د دې قوم بچی تم د دې قوم بچی زه ورسره جنګېږم تم راوځه راسره ملا ورسره جنګېږي اسد ورسره جنګېږي بل ملګری ورسره جنګېږي تم راوځه مرګ خو شتارې او که نه شتارې شتارې بیا دغو خلکو نه مو ولې ویرېږو بیا مرګ نه مو ولې ویرېږو طالب به مو تیشه کې مړي به لښکر والا مو تیشه کې مړي به کرنیل به مو مړي نور څه توره خو نشي کوی که نه نور څه توره دخل نشي کوی مړیم به والا قسم دی که دا مړه کې مړونه والا چوک دی الله پاک دی دا تیشرې سه دا به مو مړي د خپل الله پیدا کړي دي دو د خپل مرګ او ژوند الله مقرر کړی دی او بیا به دا مو مړي دونه به زه ویرېږم نه یون نه ووځو نه قانون نه ووځو خو عین و قانون دیرې کې ورته یم څه مو ته یو جواب راکړه څه کرنیل و کمنډینټ و ډي سي دا وطن ساتلی شي او که نه او که نه شي ساتلی 24 غنټو کې دنه دا ټایم غوړو مو ته واپسي جواب دی مشرانو ته ورکړه دا وطن کې دنه مخکې نه ډي سي و نه کرنیل و نه کمنډینټ و ما پلار نه که ساتلی ری زه د هغه بچی لمسی یم اوسې به انشاءالله ساتو صرف تاسو تماشا کو اوس دا دې خاورې راوځي څه دا په کومې ورځې ووتو تی بیا تماشا کا او که چیرې بیا یې څه کمنډینټ صاحبان نه ووځي ډي سي نه ووځي ډي پي هم نه ووځي هغوی زموږ د دې خاورې مالکان یو مشران یو مو ریاست دی قانون دی نو څه ته نه ووځې بیا دا لښکریان و دا دهشتګرد دې خاورې نه وباسه که نه خو که بیا یې نه وباسې نو بیا کول عام دا اعلان وکړه چې تاسو ته راوستلي دي بیا به خیر دی موږ ځان ته یوه لیار خوښه کړو که دو خلکو ته مو بنګړي چولم بیا به ته وکسې او که مو ته بنګړي چولو بیا به یوه فیصله مو د قوم وکړو خو که نه وي نور دغو خلکو لاندې دغو پوډریانو چرسیانو لاندې و دغو د 2 روپیو ټټوانو لاندې مونږ نور ژوند نشو تېروی موږ دې ژوند نه مرګ پکار دی موږ ته څه مو مړه شوم دې بېغیرتوب نه موږ لپاره مرګ پکار دی دې د اوس ژوند نه موږ لپاره جیل پکار دی خو نور جي د تا شنختي کارت دی تا ته به درته کم خو پوډریانو ته دا شنختي روښانه نشم روخلی ولې څه ډېره شرم خبره دی ما دپاره څه په شعور روډ باندې یو نیکه راته ودار دی او په دې بل چپري روډ باندې بل پلار راته ودار دی پلار د مو یک یورې د مسلمانانو د پښتنو سر پلارون مو نشم جوړوی او که د یو پلار د دې خاورې غم کوی شي د دې پاکستان غم کوی شي ویده کی او که نه شي کوی مو ته کول عام جواب راکړي خو ډېر افسوس سره هم دا خبره کوم څه بېګا د احتجاج نه ورسپیان ټول خبر شو د بشتربند والا ګروپ څه کوم بشترو کې الماس وي بشترو نه ډېرې مشورې مو ته هم راکولې خلکو ته هم راکولې خو ما ته یې دا یوه خبره وکړه تو سراچین چوک نه روځي څه یو څو ټیکټکران به وي اب روتلې وي خو الحمدلله هغه د اوسو هغه بیکاره مشرانو نه ما پر د اورکزو ور هغه ټیک ټاک ولا ځوانان هم خري دغه نه ور کې ننګ شته دغه نه غیرت شته میدان ته روتلې ته خو د قوم مشري زه د یو تاسو کم څه دې کې کې دې شي د ویني پی سیکریټریان وي یې ملګری ملګرتیا مونږ کړی خو د سیکریټریانو نه زدا تاسو کم څه سبا بیا ګروپ کې ورپره جوابونه ورکړي نن راوځه میدان ته ټول ایمني پی چه شول د تا نه زمان چرمنان چه شو د تا د جمعیت هغه مشر څه شو تا د پی ټی آی صدر څه شو تا د ان پی هغه ذمہوار کسان څه د دې غ ذمہوار دي د ورکزو غ څه شولو د دې اس اس پی ولا ذمہوار کسان څه شو مو د یوت ولا غ ذمہوار کسان څه شو چې نن ننګو کوټ کې پټ شوي صرف یو صفی العاجز بیمار دی غ به د دې خاورې ذمہوار وي غته مخبله چوټي ورګړي ستل لګا دما وکا خو بیا مې ایو شاعری څه لخرو او جرګو ته جت نشته د پشمار سړی پکار دی خو د کار سړی پکار دی دا یا څو د شادګاد ورڅو لخکریانو دا مخبل ملګری بالکل کفی هم و د دو بالکل هیڅ پروا نه کو ایز وانونو لک پلان ریکه تاریخ نه ځان خبر کو تاسو ته به خلکو غلطه مشوره درکړې وي تاسو ته به خلکو غلطه خبره کړې وي خو نه الحمدلله د اورکزي تاریخ هر یو سړی صفات کی هر مشر قادر کی هر یو ځوان قادر کی والے څه په دې اورکزو باندې انګريز ته شکست ملاو شوی دی په دې اورکزو باندې برتانیا ته شکست ملاو شوی دی د دې د خاورې بچي دوست محمد علي خان اورکزي په انډیا کې بچي کړی دی د دې د خاورې بچي ډاکټر عبدالقدیر اټم بم جوړ کړی دی بیا هم غو وجود ګلونو ځوانانو مو ویریږم
بیا هغه باوجود مو حق خبره نه کو پرېږدو تاسو دونه یوې وړې کیسې سې مخ ماړو چې یا ګاډی راغله او یا لاړ مو ته ډېرې غټې فلسفې او ډېرې غټې کیسې مخ ته یې خیري هغه دپاره یو معمولي کار په کول پکار دی چې آیا څه به کوو نور به ګلونو ځوانانو مخکې وروسته نور مشرانو هم خبرې کوي خو ویرېږم مرګ ژوند د الله په لاس کې دی عزت وزلت الله په لاس کې دی مو د حکومت نه هم پیدا کړي مو د طالب و لښکري نه هم پیدا کړي مو الله پیدا کړي هم مو د ژوند هم الله را کړی دی مو الله نه مرګ هم غواړم مو مرګ د تبې نه غواړم مو مرګ د خبره اډه ټیک نه غواړم مو مرګ د شهادت غواړم خو د دغو ظالمانو جابرانو د لاسه دغو څه کوی شي کول عام لښکریانو ته هم یم طالب ته هم یم حکومت ته یم چې ظلم جبر کې لاس ته تا آزاد څه کوی شي وکړه که دمکار باندې کې وکړه که ترکټ کلینګ چې واچم که جیل ته ماستې واسته د قوم سره به ولاړ وم قوم سره به ناست وم قوم سره به پڅم قوم سره به جرګې ته ځم قوم سره به احتجاج ته ځم اخري به د خپلې ادیرې ته ځم خو قوم نه به ستنېږم نه که ته ډېرې دمکیانې راکې او که ته ډېرې لیارې باندې خو قوم نه درته پرېږدولی دی 15 کالو کې نی به درته پرېږدم نه یون نه ووځو نه قانون نه ووځم خو یو ځل بیا کمانډنټ صاحب ډي سي صاحب ډي پي او صاحب ته یم چې د ذمهوري د طورې خپله ذمهوري ترسره کړه که نرس وا ترسره کوې جواب راکړه نو مونږ لاسونو کې بنګړي نه چولي بیا ګنټې چولي یې بیا به د ګنټې په حساب دغو خلکو نه د منټونو په حساب به دا راخلم بیا صرف ته د کیلې و د تاڼې نه تماشا کړه چې دغه دهشتګرو دا لښکریان بیا مو د خاورو نه وباسم خو ته به بیا د چیک پوسټونو او روډونو نه لرې کېږي او تاڼو نه بیا به دا هر څه موساتون ډېره مننه شکریه